سلامونه وخت بخیر او ستړي مشئ د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل سادات یم او تاسې فی الحال د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېر درس کې موږ او تاسې د انټرچینل په هکله په ښه شکل باندې غږېدلي یو، خو نن موږ او تاسې د CCNA په ډېر مهم او لوی او اساسي ټاپک باندې غږېږو. شاید چې تاسې ډېر اورېدلي وي چې په نیټورک کې د آی پي ادرسز د ویسټینګ یا د ضایع کېدلو مخنیوی څنګه وکړو. صحیح ده. نو د دې لپاره موږ او تاسې یو نوی ټاپک لولو چې هغه عبارت دی له سبنیټینګ. نو د سبنیټینګ په پارت 1 کې موږ او تاسې په ډېرو مهمو موضوعاتو باندې بحث کوو. ستاسې ذهن د په سبنیټینګ باندې خلاصوم چې د دې مین هدف څه شی دی. صحیح ده. ورځو پیل کوي. ښه، مخکې له دې نه چې موږ او تاسې د سبنیټینګ په هکله پوه شو، موږ او تاسې باید د IP ورژن 4 ادرس کلاسز په هکله لږ معلومات ولرو. خو لومړی زه تاسو دا ریکمنډ کوم چې تاسو لومړی باید د IP ورژن 4 ادرسز هغه لیکچر چې موږ ریکارډ کړي دي هغه وګورئ او بیا راشئ تاسې سبنیټینګ وګورئ. صحیح ده. ښه، تاسو ته ما ویلي وو چې په سبنیټینګ IP ورژن 4 چې دی 15 کلاسه لري، کلاس A B C D او E. صحیح ده. او سبنیټینګ موږ سره په IP ورژن 4 کې ترسره کېږي، دا په یاد ولرئ. تاسو ته ما ویلي وو چې د دې د IP ورژن 4 د کلاس A فرست اوکټیټ چې دی په 0 سره شروع کېږي او دغه پاتې اووه دانې هغه چې دي خانې چې دي anything you can come okay هر څه کولی شي چې د پاتې اووه خانو کې راشي. البته هر څه څخه مطلب دا دی چې 1010 چې دا په هر ځای کې راتلی شي. او همدارنګه د دې فرست اوکټیټ نمبرک دغه فرست اوکټیټ یا دغه فرست لومړی دغه اته بیټه کولی شي چې له 0 نه تر 120 پورې هر یو عدد واخلي. صحیح ده. او همدارنګه د کلاس B هغه فرست اوکټیټ نمبرک رینج دا دی او همدارنګه فرست اوکټیټ په 1 او 0 سره شروع کېږي. صحیح ده. د کلاس C هغه 1110 دا په دې سره د په باینري عدد په دې سره فرست اوکټیټ په دې سره شروع کېږي او نومریک رینج د هغه چې دی 192 نه نیولې تر 230. کلاس D هغه په همدې شکل باندې او د کلاس E هغه هم په همدې شکل باندې. خو بیا مې تاسو ته ویلي وو چې کلاس D موږ ملټي کاست ادرسز دي. صحیح ده. ملټي کاست ادرسز دي. صحیح ده. په ملټي کاسټینګ لپاره استعمالیږي او د کلاس E هغه ریزرویډ دي د ځینې تجربو لپاره استعمالیږي. صحیح ده. لکه په دې شکل باندې تاسو وګورئ د کلاس A هغه موږ سره دغه فرست اوکټیټ نومریک رینجز کولی شو چې له 0.0.0.0 نه تر 120 پورې. صحیح ده. اوس دغلته وګورئ دغه لومړی نومریک رینج 0 دی او بل چې دا بل یو چې دی 120 دی. صحیح ده. دغه لومړی نومریک رینج 0 دی. صحیح ده. او له دې نه هر یو اخوا اخیستلی شي. بیا له دې نه وروسته 120 دی فرست اوکټیټ نومریک رینج او له هغې نه وروسته 255 255 255. صحیح ده. دا تر 255 پورې عدد کې هر یو تاسو کولی شئ چې اساین کړئ. د کلاس B لپاره 128.0.0.0 نه نیولې تر 191.255. صحیح ده. .0.0.0 255.255.255 دې کې کولی شئ چې تاسې هر یو اساین کړئ. خو دلته به تاسې لومړی نومریک رینج د هر یو کلاس لپاره ګورئ. او همدارنګه د کلاس C لپاره 192.0.0.0 نه تر 223.255.255.255 او د کلاس E هغه په همدې ډول باندې. ښه ورځو IP ورژن 4 ادرس کلاسز کې بیا هم پاتې کېږو، خو دلته موږ سره یو څه جدا دي. صحیح ده. دلته ما تاسو ته ویلي وو چې د IP ورژن 4 پریفکس لینک چې دی د کلاس A لپاره /8 او د کلاس B لپاره /14 او د کلاس C لپاره /24 دی. صحیح ده. پریفکس لینک /8 نه د دې نه هدف دا دی چې په دې کې موږ سره 8 بیټ هوسټ دي. کلاس B پریفکس لینک /14 نه هدف دا دی چې په دې کې 14 موږ سره د هوسټ بیټس دي او کلاس C نه مطلب دا دی چې په دې کې موږ سره څه دی 24 هوسټ بیټس دي. او په یاد ولرئ چې سبنیټینګ په نیټورک پورشن کې نه ترسره کوو، موږ دا کولی شو چې په هوسټ پورشن کې مخکې یوسو. ښه، بیا هم پاتې کېږو دلته په دغه هغه ډیاګرام په هکله ما تاسو ته مخکې لوستي دي، خو یوازې په دغه موضوعاتو باندې بحث کوو. وایي چې د کلاس A B او C لپاره نمبر آف نیټورک. صحیح ده. په کلاس A کې څومره نیټورکونه موږ کولی شو چې جوړ کړو. نو په کلاس A کې موږ 130 ضرب 2 نیټورکونه کولی شو چې جوړ کړو او په کلاس B کې
تقریبا 14,304 ضربې 2 په توند 14 نیټورکونه او په کلاس سی کې بیخي زیاته صحیح دلته تاسې وینئ چې 99 او 152 ضربې 2 په توند 21 نو میلیونها او بیلیونها نیټورکونه په کلاس سی کې موږ کولی شو چې جوړ کړو. همدارنګه ادرس پر نیټورک په یو نیټورک کې موږ سره څومره ادرسونه څنګه دي هرې شبکې لپاره اویلیبل وي صحیح ده. په یو نیټورک کې د کلاس A لپاره موږ سره دومره نیټورکونه اویلیبل دي. دلته تاسې وګورئ کلاس A کې موږ سره د نیټورکونو شمیر کم دی خو هغې کې د هر نیټورک لپاره د ادرسونو شمیر یا د هوست لپاره چې موږ IP ادرس اساین کوو هغه زیات دی. همدارنګه کلاس B لپاره 55,540 دی او هم د کلاس کې به موږ بیخي کم نیټورکونه د یو ادرس لپاره څنګه یو نیټورک کې د هوست لپاره کم ادرسونه لرو صحیح دی چې 255 ضربې 2 په توند 8. ښه اوس راځو لولو IP ورژن 4 ادرس کلاسز کې ایانا صحیح ده. ایانا لولو چې د دې نه هدف څه شی دی او ولې دلته موږ دا اچولې ده. ښه Ayana ya Internet Assigned Numbers Authority assigns IP version 4 addresses and network to companies based on their size. Ayana لومړي ځل لپاره IP version 4 ادرسونه او همدارنګه د دغه نیټورکونه کلاس A B او C D E نیټورکونه دا چیز لپاره تشه وکړه to companies based on their size. دی چې دغه IP version 4 ادرسز او نیټورک دا چې دی اساین کړه کمپنیو ته د دوی په سایز باندې په لومړي ځل لپاره صحیح ده. د بیلګې په توګه یو ډېر لوی شرکت ښایي کلاس A او کلاس B شبکې ترلاسه کړي او په داسې حال کې چې کوچنی شرکت شاید چې کلاس C شبکه ترلاسه کړي. نو لوی شرکتونه دی کلاس A دوی ته کلاس A او کلاس B ورکړه صحیح ده ادرسونه او وړو شبکو ته چې په هغې کې موږ سره د نیټورکونو شمیر کم دی صحیح ده او د هوست شمیر زیات دی هغې لپاره کلاس C ورکړه صحیح ده. همدارنګه خو د کلاس فول ویش ستونزه دا وه چې IP ورژن 4 د IP پتو ضایعات یا بې ځایه لګښت سبب کېده خو دلته بیا هم ستونزه وه صحیح ده ځکه دا کلاس فولو مطلب په دې کې سبنیټینګ نو شوی صحیح ده. دغه ټول ادرسونه چې به ایانا ورکول په دې کې به سبنیټینګ نه شوی خو دلته د IP ادرسز د ځای کېدلو ډېر لوی خالیګاه وه. نو هدف دا دی چې لومړي سر کې د دې داسې هسټري درته بیانوم. لومړي سر کې ایانا چې دی هغه وکړه ایانا به د کمپنیو ته څه شی کول IP ادرسز او همدارنګه دغه نیټورک اساین کول صحیح ده. او کمپنیو څه کول کمپنی لکه فکر کومه چې RR او کمپنیو څه کول کمپنی فکر کومه چې دغه انف په نوم کمپنی غټې کمپنۍ وي RIRE په نوم کمپنی یا RR په نوم غټې کمپنۍ وي دوی به څه شی کول IP ادرسز یا نیټورکونه به ISP ته ورکول صحیح ده او ISP به موږ ته راکول صحیح ده. خو دلته یوه ستونزه وه چې په دې کې به د IP ادرس د ځای کېدلو ستونزه رامنځته شوې وه صحیح ده. نو د دې د حل لپاره لږ دلته تاسې وګورئ په دغه نیټورک کې کابل او هرات په نوم برانچ ته موږ سره یو نیټورک دی 192.168.0.0 صحیح ده R1 او R2 دی په دې کې موږ سره که څرنګه کلاس C دی موږ سره صحیح ده او په دې کې 256 ادرسز دي صحیح ده. نو دلته وګورئ په نیټورک 1 لپاره د دغه دوو هرات او کابل څرنګه چې پوینټ ټو پوینټ نیټورک دی د دې لپاره موږ سره یو نیټورک ادرس پکار دی یو براډکاسټ ادرس پکار دی او یو R1 لپاره خپل ادرس پکار دی او بل R2 لپاره ادرس پکار دی صحیح ده. خو دلته وګورئ په دې کې موږ 4 ادرس استعمال کړو او 252 نور ادرسونه څنګه شو ضایع شو. نو د دغې ستونزې د حل لپاره به چې رامنځته شو سبنیټینګ رامنځته شوی صحیح ده چې سبنیټینګ رامنځته شو په دې کې LSM او VLSM رامنځته شو هغې په بشپړ ډول باندې څه شی وکړو دغه د IP ادرسز د ځای کېدو مخنیوی وکړو. ښه اوس د دې ستونزې د حل لپاره CIDR رامنځته شو. نو CIDR څه شی وکړو وایي چې یو شرکت چې 15,000 پاتې ته IP ادرسز ته اړتیا لري صحیح ده او درلوده او ورته کلاس B ورکړل شو
چې له دې له امله په کلاس بي کې تاسو ته مې ویلي چې څومره آی پی ادرسز اویلیبل دي صحیح ده د یو نیټورک لپاره صحیح ده نو په دې کې تقریبا 15 لکه پلس پاتې آی پی ادرس څنګه شو بیکاره پاتې شو نو د دې سیډر نه مطلب د کلاس لیس انټر ډومین راوټینګ اوس راځو چې دغه ولې رامنځته شو د چا لخوا رامنځته شو آی ټي په 1993 کال کې سیډر معرفي کړ یا کلاس لیس انټر ډومین راوټینګ دای معرفي کړ ترڅو دغه پاس مثال کې تاسو ویل چې 1500 ادرس ته ضرورت درلوده خو شپږ لکه افلاس آی پی ادرس څنګه شو میلیون ها ادرسونه څنګه شو ضایع شو نو د دې لپاره آی ټي په 1993 کال کې چې شو کو یا انټرنیټ انجینرینګ ټاسک فورس دوی چې سیډر را معرفي کړ د کلاس فول دغه کلاس فول کې چې کوم آی پی ادرس ضایع کېدی د دې د مخنیوي په خاطر باندې خام وی سیډر د کلاس A او کلاس B کلاس C د اندازې محدودیتونه لمنځه یوړه صحیح ده او همدارنګه دا کار لوی شبکې وکولای شي کوچنیو شبکو ته وویشي چې د زیات موثریت سبب ګرځي دغه کوچنۍ شبکې ته فعالي شبکه یا سبنیټس ویل کیږي where this allows large network to be split into smaller networks allowing greater efficiency ځنې موضوع چې په پښتو کې لولې نو داسې سړی کنفیوز کیږي ورته صحیح ده وی دی اجازه ورکړه دغه سیډر څه وکړي وی دی اجازه ورکړه چې لارج نیټورکونه په چې وکړي سمارټ نیټورکونه باندې څنګه کړي او وشي او بل وی چې د سمال نیټورکس آر کالډ سب نیټورکس یا سب نیټ وی هر یو نیټورک ته چې ویل د سمال نیټورک ته سب نیټورک ورته ویل یا یو سب نیټ ورته ویل نو په دې خاطر باندې سی آی ډی آر رامنځته شوخه دی سی آی ډی آر څه شی وکړه یا سیډر څه شی وکړه نو دلته وګورئ with the CIDR the requirements of with the CIDR لپاره requirement په دې ډول کلاس A لپاره /اته دغه پریفکس لینک رامنځته کړه صحیح ده او همدارنګه د کلاس B لپاره /14 پریفکس لینک او کلاس C لپاره /40 دا C ده صحیح ده /40 پریفکس لینک رامنځته کړ او همدارنګه with this allows large network to be split into smaller network allowing greater efficiency وی دا اجازه ورکوي چې لوی شبکې په چوکړي په کوچنیو شبکو باندې وشي یا سب نیټورکونو باندې څنګه کړي وشي همدارنګه عادي کوچنیو شبکو ته فرعي شبکې یا سب نیټس هم ویلی شو خام راځو اوس لولو د سبنیټینګ په هکله یو څه موضوعات لولو او لولو چې سبنیټینګ څه شی دی او همدارنګه په کلاس سی کې سبنیټینګ او بیا درته ریل یو اگزامپل درکوم چې ولې موږ سبنیټینګ استعمالو صحیح ده Subnetting is the process of dividing a large network into smaller network called subnets. Subnetting څه ته وایي the process of dividing large network یو غټ network په یو څو وړو نیټورکونو باندې ویشلو ته څه شی وایي subnetting وایي صحیح ده لکه دلته موږ سره یو دا آی پی ادرس راکړل شوی دی درته وایي په دې کې تاسو څه وکړئ سبنیټینګ وکړئ خو دلته تاسو وګورئ په دې کې موږ سره مکمل څه شی دی دغه پریفکس لینک /40 نه مطلب دا دی چې په دې کې موږ سره 40 نیټورک پورشن دی صحیح ده او په دې کې د وروستي اته چې د هوست پورشن دی صحیح ده دې څخه به تاسو څه کوئ یو بیټ به آن کوئ مطلب دغه به 40 به 15 کوئ په کله چې تاسو یو بیټ پکې آن کو مطلب یو بیټ سبنیټینګ په دې کې کوئ صحیح ده لکه په دې ډول باندې دلته نیټورک راکړی د درته په دې کې یو بیټ سبنیټ وکړه صحیح ده یو بیټ سبنیټینګ وکړه صحیح ده یا دوه بیټ هغه به خپل ضرورت ته ګوري چې یو بیټ په دینه ته وباسي 40 دي کنه هوس پورشن دی د دې 40 نیټورک پورشن دی کنه د دې نیټورک پورشن څخه به ته یو بیټ بلم آن کړي تر څو 15 شي او 15 پکې د نیټورک بیټ شي صحیح ده نو هغه به ستاسو ریکوایرمنټ د نیټورک مربوط دی صحیح ده په دې باندې کوم کنفیوز کیږئ بنا ښه به تاسو ته ما ویلي وو چې دې کې دا لومړي اته څنګه دی نیټورک پورشن دی او دا اته واړه څنګه دی آن دی صحیح ده او دغلته دا وروستي اته چې دی هوس پورشن دی خو دلته په دې کې اوه هوست دی مطلب آف دی صحیح ده او دا یو پکې څنګه دی آن دی ځکه په دې کې موږ غواړو یو بیټ سبنیټینګ وکړو صحیح ده نو د دې سبنیټ ماسک به څنګه راځي سبنیټ ماسک به په دې ډول راځي چې 255.255.255 صحیح ده
سلاش یو سل اتیش دا 255 څه معنا په ورژن 4 ادرس کلاسز کې مې هم درته لوستي دي چې په دې کلاس A کې په لومړي پورشن کې ټول بیټونه څنګه دي آن دي د 0 نه تر 255 پورې ټول بیټونه آن دي صحیح ده او دا یو سل اتیش څه معنا فکر وکړئ یو سل اتیش نه هدف دا ده چې دغه وروستي پورشن لپاره چې هوس پورشن ته تاسو ته ویلو د هر یو بیت لپاره په دې کې موږ سره خپل ویلیو وي صحیح ده نو دغه ان بیت ویلیو بر واخلي او د په دې سبنیټ ماسک پر وروستي پورشن کې به څنګه کړي واچي صحیح ده اوس نمبر اف سبنیټس په دې کې موږ پیدا کوو یا نمبر اف نیټورک صحیح 2 په توان د یو از ایکوال ټو 2 صحیح ده په دې کې موږ کولای شو چې څو نیټورکونه جوړ کړو کله چې موږ یو بیت آن کړو دې کې موږ کولای شو چې 2 نیټورکونه جوړ کړو 2 په توان د یو نه هدف دا دی چې دغه یو بیت پکې څنګه دی د نیټورک پورشن دی یا یو بیت پکې څه دی آن دی صحیح ده نو 2 په توان د یو مساوي له 2 سره او هوس پر نیټورک څنګه کولای شي چې په وایو چې په یو نیټورک کې څومره هوس ته ضرورت ده نو 2 په توان د و ماینس 2 مساوي د یو سلو او شپږ ویشت لپاره صحیح ده نو دلته تاسو وګورئ د 2 په توان د ونه هدف دا دی چې په دې کې موږ سره و د هوس پورشن دی صحیح ده لکه څنګه چې له 1 نه دی خو یو خو دا 1 دی 0 0 0 0 0 0 دا موږ سره هوس پورشن دی یا اف بیټونه فکر کړئ صحیح ده لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ وی نمبر اف هوست دا و موږ سره نمبر اف هوست او همدارنګه دغه دوه ولې موږ تر رخته منفي کوو خبره دا ده دلته موږ سره په دې کې مخکې مې په ورژن 4 ادرس کلاس کې هم درته لوستي دي اول هغه وګورئ بیا راځي سبنیټینګ له په دې کې موږ سره دوه د نیټ دوه ځکه دی چې یو پکې نیټورک ادرس دی او بل پکې براډکاسټ ادرس دی او همدارنګه په دغه نیټورک کې به څنګه چې په دغه کې موږ سره دوه نیټورک جوړیږي او په هر نیټورک کې به یو سل او شپږ موږ سره شوي یوزیبل ادرس وي نو ته به تاسو طالب یو نیټورک درکړي صحیح ده یو کمپنی به درکې درته وي دي کې ما سره په هر یو نیټورک کې څه شی دی هر یو نیټورک کې ما سره تقریبا یو سل شپږ ویش آی پی ادرس ته ضرورت دی او یو کمپنی درکې په هغه کې دوه نیټورک دي نو ته به څه یو بیت به آن کړي صحیح ده دوه نیټورک دلته کې جوړیږي یو بیت به آن کړي او همدغه شکل به سبنیټینګ مخکې یو څه صحیح ده په دې کې درته مثال ولم خدل د تاسو وګورئ موږ سره اوس یو مثال دی یو د کابل برانچ دی او دغه کې موږ غواړو په دغه باندې څنګه وکړو دوه بیټونه په ان کړي دی او سبنیټینګ به کې مخکې څنګه کولای شي دا سبنیټینګ به کې مخکې یوسو د دې یو سل 92 یو سل 8.1.1 سٹارټ آی پی ادرس دی صحیح ده مطلب د 0 څخه ورو 0 آی ډی ده صحیح ده او دغه 0 څخه وروسته 1 دی کنه او 1 یې څه وکړو سٹارټ آی پی مطلب لومړی پی سي ته چې موږ کوم آی پی ادرس اساین کوو هغه 1 دی همدارنګه یو سل 92 یو سل 8.1.1 یو سل شپږ اینډ آی پی ادرس دی وروستي پی سي ته صحیح ده چې کوم موږ آی پی ادرس اساین کوو هغه یو سل شپږ دی همدارنګه یو سل ویش یو سل 92 یو سل 8.1.1 یو سل ویش چې د براډکاسټ آی پی ادرس دی او همدارنګه د هرات د برانچ لپاره هم زه خدا د تلک تشریح کوم دا یو سل شپږ موږ سره اینډ آی پی ادرس له دغه څخه منځ ته راغی دلته تاسو وګورئ 2 په توان د و ماینس 2 ایکوال ټو یو سل شپږ دا یو سل شپږ موږ سره اینډ آی پی ادرس ته او د یو سل شپږ څخه وروسته موږ سره چې د یو سل ویش ته صحیح ده دا موږ سره براډکاسټ آی پی ادرس ته صحیح ده دغه اینډ آی پی ادرس پلس 1 چې د موږ سره براډکاسټ آی پی ادرس ته د هرات برانچ لپاره راځو د دې لپاره آی ډی چې د یو سل ویش هغه د براډکاسټ ادرسو د دې لپاره یو سل 92 یو سل 8.1.1 یو سل 8 آی ډی دا مطلب د ټول نیټورک لپاره او همدارنګه د دې سٹارټ آی پی ادرس یو سل 8 نه څخه وروسته یو سل 9 ویشته او همدارنګه اینډ آی پی ادرس چې شه د 245 دا څنګه پیدا کول شي دلته به تاسو براډکاسټ آی پی ادرس ته ګورئ صحیح ده د دې براډکاسټ آی پی ادرس 255 دی نو دا به تاسو څنګه پیدا کوئ د تیر نیټورک چې د کابل برانچ دی دا غي براډکاسټ به تاسو له یو سل او شپږ د لپاره چې مطلب یوزیبل ادرسز دی صحیح ده د دې سره به تاسو جمع کړئ دا تیر نیټورک براډکاسټ به تاسو څنګه وکړئ د دې ټول نیټورک یوزیبل ادرسز سره څنګه کړئ جمع کړئ نو تاسو سره به 200 پیدا شي 255 پیدا شي 255 څخه کته یو 245 اینډ آی پی ادرس
او 255 د دې براډکاسټ آی پی ادرس دی. نو په دې کې موږ سره دوه نیټورکونه څنګه شو جوړ شو چې یو کابل او بل هرات. صحیح ده. او بالاخره د دې دغه وروستی رینج هم پوره شو 255 ته څنګه شو ورسېده. کنفیوز کیږئ بنه راځي یو بل مثال هم پکې کوو او بیا تاسو ته پرېږدم د کلاس ا غبه پر راتلونکي د کلاس سی غالبا راتلونکي لیکچر کې به د بل کلاس پاک معلومات ل در کوم. صحیح ده. اوس دلته موږ دوه بیټان کړي دي مطلب دوه بیټه موږ پکې ان کړي دي او غواړو چې په دې په کلاس سی کې دوه بیټه سبنیټینګ وکړو. صحیح ده. 24 کنه 24 باندې موږ 25 یو بیټ کې مو سبنیټینګ وکړو. اوس راځو شپږشتم بیټ کې څنګه کوو سبنیټینګ کوو. صحیح ده. نو تاسو ته مو ویلي په دې کې موږ سره اته درې پورشن د ان بیټونه یا نیټورک پورشن دي او وروسته پکې موږ سره چې د هوست پورشن دی. خو هوست پورشن کې ما تاسو ویل ټول بیټونه ان دي خو دا دوه پکې ځکه اف دي په دې کې موږ دوه بیټه سبنیټینګ کوو. لومړی آی پی ورژن 4 ادرسز او درسونه وګورئ بیا دا تعقیب کړئ. صحیح ده. سبنیټ ماسک دغه 192 255 255.255.192 دی. دا 192 په دې شکل باندې راغلي دي چې دې سره دغه 123 دغه ان بیټونه چې کوم دي 123 او 4 دا موږ سره جمع کړي دي. صحیح ده. دغه ان بیټونو ویلیو چې کومه دا سره جمع کړئ او دلته د 192 به ترې جوړ شي. صحیح ده. 255.255.192 په دې کې موږ سره نمبر اف نیټورک څومره دي 2 مساوي له 4 سره. صحیح ده. د 2 نوم هدف دا دی چې په دې کې ان بیټونه. صحیح ده. په دې کې موږ سره دا نمبر اف نیټورک دی او نمبر اف هوست د هر یو نیټورک کې هوست لپاره یوزیبل ادرس 2.5 مینسټو مساوي له 2 سره. صحیح ده. نو 2.5 څخه هدف دا دی چې دا نمبر اف هوست دی او همدارنګه د مینسټون مطلب دا د یو نیټورک ادرس دی بل موږ سره براډکاسټ ادرس دی. صحیح ده. راځو اوس غواړو په دې کې دغه سپیسیفای کړو څنګه کولی شي چې دغه 2 یوزیبل ادرسز او 4 نیټورک دی او په هر یو نیټورک کې 2 موږ سره یوزیبل ادرسز دي. صحیح ده. څنګه کولی شي دا استعمال کړو. کابل نیټورک ته د دې لپاره موږ سره نمبر آی ډي چې دی 192.168.1.0 لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته لیکلې ده. صحیح ده. همدارنګه 192.168.1 سٹارټ تاسو خپل پوهیږئ 0 څخه وروسته 1 دی او دا سٹارټ آی پی ادرس دی. صحیح ده. او یو 2 دلته تاسو وګورئ دغه یوزیبل ادرس موږ سره اینډ آی پی ادرس دی. په کابل په لومړي ځل چې موږ په یو کلاس کې سبنیټینګ شروع کوو نو دغه یوزیبل ادرس موږ سره اینډ آی پی ادرس دی او د یوزیبل ادرس د پاسه یو موږ سره څه دی براډکاسټ آی پی ادرس دی. صحیح ده. نو دا موږ سره د کابل برانچ سبنیټینګ شو. صحیح ده. کابل کې به تاسو د کولای شي د یو نه تر څو کړئ د 3 پورې آی پی ادرس استعمال کړئ خو 3 تاسو یو ډیوایس ته نشئ اسان کولی یو کمپیوټر ته نشئ اسان کولی ځکه دا موږ سره براډکاسټ آی پی ادرس دی. نو تقریبا 2 په دې کې موږ سره څه وشو یوزیبل ادرس جوړ شي یو نه تر څو پورې 3 پورې خو دغه 3 موږ نه استعمالو نه یو نه تر 2 پورې. صحیح ده. نو دلته معلومه شوه چې په دې کې موږ سره یوزیبل ادرس 2 دي. د هرات لپاره 192.168.1 د 3 څخه وروسته د دې نیټورک براډکاسټ آی پی ادرس د کابل غ 3 دی. نو د هرات آی ډي بل 4 څخه شروع کیږي. 4 آی ډي دا 15 سٹارټ آی پی دا. اوس د دغه اینډ آی پی ادرس او براډکاسټ آی پی ادرس څنګه پیدا کولای شو. نو د اینډ آی پی ادرس دلته وګورئ براډکاسټ آی پی ادرس په نبدي ته ګورئ. صحیح ده. 100 او 20 څنګه دلته منځ راغله. اوس فکر او 100 څنګه منځ راغله. دغه تیر نیټورک د کابل برانچ نیټورک د براډکاسټ آی پی ادرس 3 دی. صحیح ده. دا به د یوزیبل آی پی ادرس سره څنګه کړئ جمع کړئ هغه 2 دی. نو 2 او 3 سره جمع کړو 120 نو 120 براډکاسټ آی پی ادرس شو. صحیح ده. او 116 د هرات د برانچ هغه څه شو اینډ آی پی ادرس شو. د مزار لپاره به 192.168.1 آی ډي شو. د هرات برانچ لپاره 120 او براډکاسټ آی پی ادرس له 120 څخه وروسته 130 د دې نیټورک آی ډي شو. 192.168.1.119 د دې سٹارټ آی پی ادرس شو ځکه د 130 څخه وروسته راځي. صحیح ده.
اینډ آی پی ادرس او براډکاسټ آی پی ادرس. اوس بیا هم په دې کې تاسو مه کنفیوز کیږئ. دلته وګورئ د براډکاسټ آی پی ادرس څنګه مونږ کولی چې پیدا کړو. د تیر نیټورک براډکاسټ بر واغلی د یوزیبل آی پی ادرس سره بیا جمع کړئ. صحیح ده. د تیر نیټورک نه مطلب دا د هرات نیټورک آی پی ادرس. د هرات لپاره مونږ 129 براډکاسټ د 129 دا به چې 100 او څو چې به چې 191. صحیح ده. نو دا چې 191 شو نو 191 اینډ آی پی ادرس شو او د 191 نه ښکته به یو واخلي دا به د دې براډکاسټ آی پی ادرس کړئ. نو دې باندې لږ فکر وکړئ. صحیح ده. د بدخشان لپاره اوس راځو او تاسو ته ما ویلي په دې کې موږ سره 4 نیټورکونه جوړېدی شي. صحیح ده. نو چې 2 بیټونه پکې ان کې په دې کې موږ سره 2 نیټورکونه څنګه شي جوړ شي یا 4 نیټورکونه. صحیح ده. 192.168.192 دا به د دې څه شي آی ډي شي ځکه د هغې اینډ آی پي 191 ده. صحیح ده. او همدارنګه 192.168.193 سټارټ آی پي ادرس او همدارنګه 254 اینډ آی پي او 255 براډکاسټ آی پي. اوس دا 255 څنګه منځته راغله؟ د تیر نیټورک براډکاسټ چې 190 دی له 190 سره تاسو 2 جمع کړئ چې دا به څنګه شي 255 پوره کړئ. صحیح ده. بیا له دې 255 براډکاسټ آی پی ادرس څخه یو کم کړئ هغه به اینډ آی پی ادرس شي او 255 به څنګه شي براډکاسټ آی پی ادرس شي. نو بالاخره دلته موږ سره څنګه وشو روسته رنج هم پوره شو چې 255 او هر یو اکټډ له 255 څخه خو آی پی ادرس نشي اخیسته. دا د آی پی ورژن 4 څنګه د قانون دی. خو په همدې ډول به داسې 28 بیټ هم آن کړئ په خپله باندې، 28 بیټ به هم آن کړئ او 29 بیټ به هم آن کړئ. چې او 29 بیټ آن کړئ نو تقریبا 2 په توان د څو به راشي 4 به راشي فکر کوم. صحیح ده. نو 2 په توان د 4 نه 14 نیټورکونه په هغې کې جوړیږي او په هر نیټورک کې به تاسو پوهیږئ چې 2 په توان د 14 نیټورکونه او څومره یوزیبل آی پی ادرس به په هغې کې تاسو ولرئ هغه مربوطه هوست به تاسو څنګه کړئ 2 په توان د. نو تاسو به د 28 بیټ او 28 بیټ او 29 او 10 بیټ لپاره هم خپل اپریشن تر سره کړئ او په هغې باندې په پامدې ډول مخکې لاړ شئ. صحیح ده. نو فکر وکړئ چې 28 بیټ تاسو کله آن کوئ نو په هغې کې موږ سره 2 په توان د 4 به راشي. صحیح ده. 2 په توان د 4 به راشي. نو 2 په توان د 4 نه هدف دا دی چې 14 نیټورکونه په دې کې موږ سره جوړي. صحیح ده. 14 نیټورکونه او 2 په توان د 4 فکر کوم او ماینس 2 دا به د دې څه شوي یوزیبل آی پی ادرس وي. نو 2 په توان د 4 نو تقریبا 14 کسو شاوخوا یوزیبل آی پی ادرس راځي. تاسو په هغې باندې مخکې لاړ شئ 14 نیټورکونه پکې جوړیږي او 14 نیټورکونه ته جوړېدل لږ سخت وي. صحیح ده. وخت نیسي. بیا اوس تاسو ته ما 29 مو ویل او 10 مې هم درته ویل خو 1 او 2 پاکله مې معلومات له در نه کړه. صحیح ده. اوس راځو 1 او 2 بیټونه آن کوو چې هغې کې دې کې لږ څه مسله ده. صحیح ده. نو زه وایم چې 192.168.0/10 بیټ هم پکې آن کوم. صحیح ده. کله چې زه 10 بیټ پکې آن کړم صحیح ده نو په دې کې به دا 11111 صحیح ده. په دې کې به دغه لومړي تقریبا 6 بیټونه څنګه شي آن شي او وروستي 2 بیټونه به څنګه وي آف وي. نو د دې لپاره چې موږ نمبر آف نیټورک پیدا کوو نو 2 په توان د څه شی به شي 2 په توان د څه شی به شي هوست پرشونه پکې وروستي 2 پاتې کېږي ځکه 1 دی که نه. نو 2 په توان د 2 به شي او 2 په توان د 2 په توان د 1 به شي. صحیح ده. نو 2 په توان د 1 ماینس بیټ 2 نو 2 نه چې 2 لاړ شي 0 لږ فکر وکړئ. نو 2 نه چې ځکه هوست پرشن په دې کې بیخي 1 پاتې کېږي او هغه هوست پرشن موږ سره 10 بیټ دی. صحیح ده. نو هوست پورشن بل د 2 په توان د 6 لکه څنګه چې تاسو 2 په توان د 6 وینئ هغې کې به تاسو هوست پورشن دلته 6 دی که نه. صحیح ده. نو هغې کې به تاسو 2 په توان د 1 به وګورئ. نو 2 په توان د 1 ماینس 2 نو هماغه 2 ماین پی 2 مساوي 0. نو دې نه هدف دا شو چې په دې کې موږ سره بیخي دغه څه شی د یوزیبل آی پی ادرس شته نه دی. صحیح ده.
نو 2/2 وګورئ دلته مې درته لیکلي هم دي څه خبرې مې درته په وکړې 2/1 نه هدف دا دی چې دغه 2 بیټ موږ سره هوست پورشن دی 2/1 د یو موږ سره مطلب هوست پورشن صحیح ده نو 2 بیټ موږ سره هوست پورشن دی 2/1 2 سره مساوي دی نو 2-2 مساوي 0 و دې کې موږ سره نمبر اف یوزیبل آی پی ادرس بیخي شته نه دی نو دا یو د شم بیټ چې موږ پکې آن کړو نو دا د دې کې موږ سره سٹارټ آی پی ادرس هم دغه په خپل آی پی ادرس ته او اینډ آی پی ادرس هم دغه په خپل آی پی ادرس ته دا 192.168.0.1 دی صحیح ده اینډ آی پی ادرس او دا موږ چې لپاره استعمالو یوز ان پوینټ ټو پوینټ نیټورک صحیح ده د دې هم دغه خپل 192.168.1.1 دا د دې خپل څه دی آی پی ادرس هم دی او براډکاست آی پی ادرس هم دی او همدارنګه سٹورډ آی پی ادرس هم دی صحیح ده بل د موږ سره 192.168.1.0/2 وروستی بیټ هم بالاخره آن شو صحیح ده وروستی بیټ هم آن شو نو دې کې چې زه لیکم بیخي ما سره هوست پورشن شته نه دی نو 2/0 به ته ولیږي 2/0 او 0-2 بیخي 0 صحیح ده نو په دې کې موږ سره همدغه 192.168.1.1 د دې همدغه یو آی پی ادرس په دې کې موږ سره سٹارټ آی پی ادرس دی او دا لتیشي لپاره استعمالیږي you cannot assign it into a network ته نشي کولای چې دغه 2 بیټ چې تا ان کړی دی دا ته څنګه کړی نیټورک کې اساین کوي with other host صحیح د نیټورک او نورو هوستونو لپاره تا نشي کولای ته اساین کړی it used for loopback آی پی ادرس لپاره استعمالیږي راوټینګ ټیبل لپاره استعمالیږي فایروال ځینې رولز دی هغې لپاره استعمالیږي او pointing to one device only چې په نیټورک کې یوازې یو ډیوایس ته کولی شي چې معلوم کړي نو د دې لپاره دا موږ څنګه کولی شو چې استفاده کړو ښه اوس راځو په یو ریل مثال مې تاسو ته کار کوم تاسو به په دې باندې انشاءالله ډېر ښه پوه شئ صحیح ده دلته موږ سره یو نیټورک راکړی دی وایي چې په هر یو سویچ سره موږ سره 45 هوست دي صحیح ده نو تقریبا 4 سویچونه دي صحیح ده او 4 سویچونه دي او په هر یو سویچ سره 45 هوست یا پی سي کنیکټ دي صحیح ده نو دې کې موږ سره څو آی پی ادرس پکار دي تاسو پوهیږئ 45 خو دا موږ 45 نه استعمالو ځکه په دې کې یو نیټورک آی پی ادرس هم دا یو لپاره پکار دی او بل هوست بل براډکاست آی پی ادرس هم پکار دی صحیح ده نو تقریبا 45 جمع 2 نو 40 ته په 4 کې ضرب کړه فکر مو ده 40 په 4 کې ضرب کړه ځکه 4 نیټورکونه دي 4 کې ته دا ضرب کړه 40 تقریبا 100 شاوخوا چې راځي صحیح ده 100 آی پی ادرس موږ سره څنګه دي پکار دی یوزیبل آی پی ادرس صحیح ده او آی پی ادرس هم راته راکړی دی ویدل پر د آی پی ادرس څنګه استعمال کړئ ښه ته به اوس راشي چې یاره 40 آی پی ادرس ماله پکار دی په هر نیټورک کې او نیټورکونه 4 دي نو د دې لپاره به زه څه وکړم 4 نیټورک دی په هر یو نیټورک کې موږ سره 45 آی پی ادرس پکار دا خو نشي کولای ته ډایرکټ راش او آی پی ادرس ورته څنګه نه سبنیټینګ مته کوي سبنیټینګ به څنګه کوي نو د دې لپاره موږ څه وکړو 2 بیټونه آن کړو ځکه چې په دې کې موږ 2 بیټونه آن کړو نو 2/2 چې هغه نمبر اف نیټورک موږ پیدا کول هغه فارمول څخه به استفاده کړئ نو 2/2 مساوي 4 نیټورکونه خو برابر شو ښه بیا به راشي یاره په دې کې اوس نیټورکونه خو ماته معلوم شو چې 4 نیټورک 2 بیټ چې ځان کړم په دې نیټورک کې نو هغې مربوطه سبنیټینګ به زه مخکې شم خو یاره د هوست لپاره به څه کوم نیټورکونو شمېر خو مې معلوم کړه هوست لپاره به ته راشي او هغه فارمول به پیدا کړي 2/n-2 هغه فارمول باندې به کار وکړي نو 2/n ماته ست د هوستونو شمیر ویلی په دې کې موږ سره د هوست شمیر څو د شپږ دی ځکه 2 بیټه پکې ان دي صحیح ده 15 او شپږ دا بیټونه پکې ان دي پاتې هوست بیټونه څو شو شپږ شو نو 2/2 نو 2/2 څو راځي 123 راځي او لاغه 123 نه 2 منفي کړه 127 نو 2/2 څو راځي 2 شپېته راځي 4 شپېته راځي 2 تر منفي کړه 2 شپېته راځي نو 2 شپېته تقریبا څه ته مساوي برابر دی 2 شپېته تقریبا 40 سره څنګه دی مساوي دی او پاتې څو تقریبا چې 15 آی پی ادرس پاتې کېږي نو 15 آی پی ادرس دومره چې شی نه دی بیا دغه 15 آی پی ادرس دغه دپاره د کور کولو لپاره هم موږ یو څه نور څه لرو چې هغه هم کور کړو نو راځو اوس 26 بیټ پکې آن کوو صحیح ده
د دې لپاره سټارټ آی پی ادرس د دې لپاره آی ډي دا ده سټارټ آی پی ادرس به دا وي صحیح ده لومړي پی سي لپاره پار نیټورک دا ورکې دا او اینډ آی پی ادرس یې دا ده نو وګورئ د یو نه تر 2 آی پی پر آی پی ادرس مونږ کولی شو چې 26 بیټ پکې آن کړو او مخکې لاړ شو صحیح ده نو یو نه تر څو پورې 2 آی پی ادرس دی کې شته دی او لومړي نیټورک لپاره مونږ دغه ډول باندې لومړي نیټورک لپاره به سټارټ آی پی ادرس دی او د یو نه تر 102 چې 40 هغه موږ د پکار دی نو اول پی سي لپاره به 1 2 3 4 5 حتی تر 2 پورې ته کولی شي آی پی ادرس ولا ورکړي څنګه کړي او ورکړي او 3 چې ده براډکاسټ آی پی ادرس ته صحیح ده دا څنګه پیدا کیږي په تیر مثال کې مې درته څنګه دی لوستي دي نو صحیح ده نو په دې هیله چې په دې باندې پوه شوي یاستئ نو دا اوس موږ سره یو ریل مثال دی صحیح ده 45 آی پی ادرس ته په هر یو نیټورک کې ضرورت لري نو تاسو به راشئ یوزیبل آی پی ادرس ته سوچ وکړئ او نیټورکونو شمېر ته به 4 نیټورک دی لپاره وي که 40 نیټورکونو ته ضرورت لري صحیح ده نو دلته به تاسو داسې چل وکړئ چې په دې کې به تاسو 2 بیټونه آن کړئ ځکه 2 بیټونه پکې آن کړو موږ 4 نیټورک لرو او همدارنګه 2 پکې چې ده یوزیبل آی پی ادرس ده صحیح ده نو تقریبا 40 سره نږدې ده نو ډېره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ او کمنټ پرې پرېږدئ او همدارنګه ویډیو له اړوند پښتنو ورونو او خویندو سره شیر کړئ په بل راتلونکي لیکچر کې د سبنیټینګ پارت 2 کې زه عادل مراد صادل تاسو سره حاضرېږم تر هغه مې په الله سپارم په دعاګانو کې مو یاد ساتئ الله حافظ